زما محترم و قدرمند مسلمانانو ورونو، دین اسلام چې ښځې ته څونه حیثیت ورکړی دی او ښځې ته چې څونه قدرداني او عزت ورکړی دی، د دنیا یو قانون او یو داسې قاعده او ضابطه بله نشته ده چې هغې ښځې ته ښکلی عزت ورکړی وي. البته دا یو خبره ده چې څنګه دین اسلام د ښځې هغه عزت نظر انداز کړی ده، نو همدغسې ښځه په ابتدا کې چې تاسو وګورئ دا لور او خور وي د یو کور، نو چې دین اسلام کمال شفقت پې وکړه نو دا د یو خاوند بیبي جوړه کي. چې د خاوند بیبي جوړه شي نو بیا د بیبي د دور نه بعد دا مور شي. نو چې څنګه مور شوله نو شریعت مقدسه بیا په دې باندې امر وکړي چې وایي مونږه تاسو احادیث مبارکه مطالعه کوي چې احادیث مبارکو کې د مور څونه عزت ذکر شوی دی، حتی چې الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د قدمونو لاندې دی، نو بیا جنت هم د میندو د قدمونو لاندې جوړ کی. مقدرمند مسلمانانو، دین مقدسه، دین شریعت زمونږ ستاسو دا سپیڅلی مبارک دین خو ښځې ته ډېر غټ حیثیت ورکړه. البته زمونږ په معاشره کې داسې خلک دي چې هغه سراسر ښځو سره ظلم کوي، ښځې ته په کمه سترګه باندې ګوري. هغه د مکې د مشرکینو دور دوی بیا راتازه کوي. هغه په دې اعتبار سره څنګه چې د مکې د مشرکینو کې دا عادت و، دا یو بد او ناوړی عادت و چې دوی به رجالو نارینو ته میراث ورکو، ښځې به یې د میراث نه محرومولې. نارینو ته به یې میراث ورکو، ښځې به یې د میراث نه محرومولې او دا به یو کمزوری یو حقیر شی ګڼم. همغه دور نن په پښتنو کې راغلی دی. نارینه ته میراث ورکوي، نارینه ته حق ورکوي، ښځه د حق څخه محرومه ګڼي. دا یو غټ لوی ظلم دی. ځکه ظلم دی تاسو خو د اله العالمین د کتاب یعنی د قرآن عظیم شان مقابله کوي. الله جل شانه خو مسلم حق د دې ذکر کړی دی. الله تبارک و تعالی خو فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، د نارینهو د خاطرم یو حصه مفروضه او ټاکلې حصه شته ده د هغه څه نه چې والده یعنی مور و پلار یې پرېږدي او اقارب یې پرېږدي. نو بیا ورپسې څرګنده خبره کوي چې وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، د ښځو د خاطرم حصه متعینه حصه شته ده، کوم چې مور و پلار پرېږدي یعنی هغه ترکه چې د مور و پلار نه پاتې شي یا اقارب پرېږدي. نن بدبختانه متاسفانه زمونږ په ماحول کې، زمونږ د پښتنو په چاپیریال او محیط او چاپیریال کې تاسو وګورئ، بالخصوص افغانانو ښځې محرومې کړي دي د میراث څخه. دا یو غټ ظلم ده. تاسو خو د قرآن عظیم شان سره معارض واقع کیږئ. تاسو کې خو د مکې د مشرکینو هغه بد او ناوړي عادتونه بیرته راتازه شو. نو همدغه شخص چې لور خور مور ته حق نه ورکوي، په صف اول کې به لمونځونه کوي. ستاسو د صف اول لمونځ څه فایده؟ ستاسو د اول صف لمونځ څه فایده چې پردي حقوق هم رالاندې کړي؟ تباهي دې وي د هغه شخص د خاطره چې هغه ښځې ته، لور ته، خور ته، مور ته دی دا حقوق نه ورکوي، د دوی میراث چې کوم حق جوړیږي دا نه ورکوي، او بیا نو لمونځونو ته پرېږدي د داسې سجدې به کوي لکه سفیان ثوری رحمت الله علیه سجده. نو دا ډېر یو ناوړه عمل ده. هیله ده چې دا کار نه اجتناب وکړي. چا چې حقوق نه دي ورکړي د دې ذمه نه فارغېږي، هغه ټیم د دغه ذمه فارغېږي چې تر څو پورې همدغه بیرته دې ته وسپارلی شي، همدغه حق دې خور ته وسپارلی شي، همدغه حق دې مور ته وسپارلی شي، همدغه حق لور ته وسپارلی شي. دا ظلم دی، ظلم دی، ظلم دی. ځان بچ کوي د دې ناوړه او کبیره ګناه نه، ځکه دا د دوی مسلم حق دی. خداوند لا یزال دوی ته حق ټاکلی دی او موږ مسلمانان او پښتانه په دې باندې پښې ږدو او پښې ترې راتاو. دا ظلم دی عزیزانو. هیله کوم چې دا ویډیو څونه ملګرو ته ورسیږي، دی باید نورو ملګرو مسلمانانو ته دا ویډیو ورسوي چې تر څو دا ټول ملګري که څوک په دې مسئله باندې پوه نه وي چې پوه شي، او که څوک پوهي چې هغه زړه کې دا مسئله ځای ونیسي او عملي نمونه ورکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.